د کندهار د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي سږ کال په دغه ولایت کې د جګړو او وچکالۍ له امله د غنمو په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. د کندهار د کرنې او مالدارۍ رئیس سید حفیظ الله سیدي وایي د کندهار په ډیری کرنیزو ولسوالیو کې سږ کال جګړې وې نو ځکه غنم ډیر نه دي کرل شوي. نوموړی همداراز وایي د وچکالۍ له امله سږ کال هغه 14,000 هکټاره ځمکه هم د غنمو له کر څخه پاتې ده چې پخوا به للمي ورباندې کرل کېده. چې زموږ اکثر بزګر چې وو هغه مهاجر شولو د خپل کلي او وطن پرېوستو. هلته اوس هم ځینې ولسوالو کې میینونه دي چې د خپلو باغونو ته او کروندو ته رسیدګي ونه کړله. د اوبو لویه مسله وه چې اوبه په وخت باندې ونه لګېدلې. نو دغه وجه ده چې زموږ حاصلات به په ټولو برخو کې نه ځان له په غلجاتو کې همداسې په صنعتي نباتاتو کې په میوهجاتو کې چې زموږ لویه برخه د صادراتي دي او همدارنګه سبزیجات نو دې کې به کافي کمې راځي د تېرو کلونو په پرتله باندې. د کندهار بزګران هم وایي سږ کال د جګړو او وچکالۍ له امله د غنمو کرنه ډیره کمه شوې چې دا به یې پر حاصلاتو منفي اغیز وکړي. دوی وایي په هغو ولسوالیو کې چې اوبه شته د جګړو له امله کرنه نه ده شوې خو کومې ولسوالۍ چې د ویالې اوبه نه لري هغه وچکالي ځپلي دي. تاش کال خو نو کال وچ سولو هر کښت چې دی د دوی به کښت هغه ډېر تندی رالی بیا شین کېدی نه غنم دا دونې ضعیفه کمزوري غنم سوله چې ما ځي نم د غنمو دی او اجارې والا خپل اجاره راسه غواړي. په روش کال ما دغه مځکه د غنم مځکه ګرده کرلې وه دغه ما متان په کښې کې وه دغه د دا مځکه مې ګرده کرلې وه. په روش کال ما 19,500 جوې کاله کې ورته کرلې وې سږ کال مې 800 جوې ورته کرلې دي نو خو اوبه کښته شواس وې اوبه نشته. بلخوا کروندګر وایي اکثره وخت د غنمو د حاصلاتو پر مهال له کندهار او هلمند څخه غنم په قاچاقي ډول پاکستان ته وړل کیږي چې دلته د غنمو پر بیه اغیز کوي. غوښتنه دغه ده چې دا مکمله بند شي په دغه افغانستان کې په دغه ځایو کې سره توجیه شي او بله دلې دي پراتې باره پر موږ ته چې ډېر ارزاني جوړېږي یو ګوله به پیدا کولی شي. دا که قاچاق باندې بار شي په یوه میاشت په 2 میاشت کې مکمله خلاصېږي چې خلاص وله بیرته هېواد ملک ته موږ مجبور یو چې په ګرانه بیا رانیسو. یو څو ورځې مخکې د غنمو بیې ډېرې ګرانې وې چې دا غنمو وانه وړي ډېر ښه دی د دې به باره ارزانه مې ما د حکومت څخه دغه غوښتنه ده چې وانه وړي پاکستان ته. د کندهار د کرنې ریاست مسؤلینو مخکې ویلي وو چې د کندهار په ډیری ولسوالیو کې سږ کال د جګړو له امله باغونه او کرنه نږدې 50% زیانمنه شوې چې کروندګرو ته یې ډېر لوی اقتصادي زیان اړولی دی.